نه به زه تاسو ته دا ووایم چې زما چینل سبسکرایب کو، نه به زه تاسو ته دا ووایم چې زما د فیسبوک پیج لایک کو، او نه به زه تاسو ته دا ووایم چې زما ویډیو تر اخیره پورې وګورو، لایک یې کړو او شیر یې کړو. ولې چې د دې ټولو شیانو تعلق او انحصار د خپل فن او هنر پورې محدود وي. که چیرې زما په ویډیو چې داسې ټیلنټ، کمالات او معلومات موجود وو چې هغه تاسو خوښ وو او تاسو ته یې مزه درکوله، نو زما ویډیو به خامخا تاسو کتلو، لایک کولو او شیر کولو ته مجبوروي. ګینې هسې څوک د چا ویډیو په خواستونو او منتونو نه ګوري، نه یې لایک کوي او نه یې شیر کوي، او نه څوک د چا چینل سبسکرایب کوي. بلکې دا سړی چې خپلې ویډیو چې لایک کولو، شیر کولو او سبسکرایب کولو دپاره بار بار لکه د ګداګر په شانتې خواستونه او منتونه کوي، هم د خپل ټیلنټ او خپل فن په خپله توهین کوي. دا خبر خو بس تر دغ جي هم دلته ختمه سله. اوس راځو د خپلې موضوع په اړخ چې په کومې موضوع به موږ نن تاسو دپاره په ویډیو چې خبرې کوو، هغه موضوع د غیرت په بریتونو کې وي که په سړیتوب. چې ځینې هغه ناپوهه کسان چې غټ غټ برېت یې پرې شوي، کږه ټوپۍ په سر وي او لاس یې سیرګټ یا رایفل نیولی وي، بس په دغې غلط فهمۍ چې مبتلا وي چې غټ غټ برېت د یو ښه شخصیت او د غیرت علامات وي. بلکې کله ناکله خو خلکو باندې دا خبره وچ په وچه په زوره داسې مسلط کوي او مني چې بریتونو ول کسان غیرتیان وي، بریتورو کې عزت وي، بریتورو خلکو نه خلک یریږي، احترام یې کړي، دغه یې کړي او هغه یې کړي، او ورسره بار بار د دې خبرې تکرار هم کوي چې بریتونو کې عزت دی، بریتونو کې غیرت دی، دغه دی، هغه دی او فلانا دی. او که بیا چېرته څوک په مناسبه طریقه پوښتنه ورنه وکړي چې د غیرت د کومې ژبې ټکی دی، د کوم لفظ نه ماخوذ دی، څه مفهوم لري، او په کوم کتاب چې د غیرت او د اوږدو بریتو ذکر راغلی دی، نو دی به په جواب چې داسې درته وایي چې زه نه د غیرت په مفهوم پیژه او نه یې په معنی پیژه، او نه چېرته په کتاب چې د اوږدو بریتو ذکر او د غیرت ذکر راغلی دی. دا خو بس جي موږ د پلارانو او د نیکانو په نقش و قدم را روان یو او د هغو په طور طریقو باندې چلیږو. هغو به موږ ته دا ویل چې د چا بریتونه نه وي هغو کې عزت نه وي، غیرت نه وي، او چې د چا بریتونه وي هغو کې غیرت وي، او ورسره د یو عام دلیل په توګه هغه د پنجابیانو دا کلمات هم ادا کړي چې جین د مچ نی اون د کوچ نی. اوس رئیسه چې اول غیرت درته وښوم، د غیرت په معنی دې پوه کړو، او بیا د غیرت په مناسب د یو څو مثالونه درکړو. اول خو د غیرت دا مطلب هرګز نه دی چې څوک ستا د عادت خلاف کار وکړي یا ستا د ضمیر خلاف کار وکړي، اگر که هغه کار اسلام کې جایز هم ولې نه وي، خو چې کوم فعل ستا د ضمیر او عادت خلاف وي، نو ته فی الفور غټ بریتونه تاو کړه او په قهر او غضب چې راشه او هغه ناروا کارونه وکړه، کومو ناروا کارو ته چې یو غیرتي خو چې بې غیرته هم ګوته په خوله او حیران ولاړ وي. باید چې موږ اول د غیرت په مفهوم ځان پوه کړو، د اوږدو بریتو نه ډډه وکړو او غیرت په سمې طریقې وپېژنو چې غیرت د عربي ژبې ټکی دی او مفهوم یې ډېر وسیع دی، خو په عام اصطلاح چې غیرت د انسان هغو جذباتو، قربانیو، پیاوړو او بهادرو مظاهرو ته ویلی سي، کومې پیاوړې مظاهرې چې انسان د خپل نفس، عزت او قام خاطر لپاره کوي، نه کې هغه ناروا مظاهرې چې انسان د عارضي جذباتو او د غصې په حالت چې د خپل ذات د مفاداتو دپاره کوي. اوس رئیسه چې یو څو د غیرت په حواله نمونې او مثالونه درکړو. اول مثال، د انسان هغه بد عادتونه چې ناجایز وي، لکه شراب، زنا، چغلخوري، حسد، بغض، بدنیتي، جواري او دې سره تړلي نور بد عادتونه چې انسان ترې پوخت و بګار شي او همیشه دپاره له داسې بدو عادتونو نه د خپل ضد په زوره ډډه وکړي، همدې ته غیرت وایي. دوم مثال، هغه کسان چې خپل عزتونه ورته ډیر عزیز وي او د نورو پردو عزتونو او توسرو سره په موبایل تر نیمه شپه د فحاشي خبرې او بد فعلونه کوي، بس چې دومره غیرت وکړي چې یا ورسره د الله رضا دپاره واده وکړي او یا یې تل تر تله د الله له ډار نه د هغو د موبایل نمبر یې دغې تورې بالټۍ یا بلیک لیسټ ته واچوي، دې ته غیرت وایي. دریم مثال، هغه د کلي مشره کونډه او غریبه ښځه چې د 5 بچو مور وي او د بچو د رزق غم یې لکه غټ پنډ په سر وي، او څوک یې د غربت او د بوج د لاسه واده کولو ته تیار نه وي. د دې ټولو مشکلاتو باوجود چې ته د هغې واده کولو ته تیار شې، هم د هغې تکلیفونه او مصیبتونه په ځان باندې په سړې سینې سره برداشت کړې، همدې ته غیرت وایي. غرض هر څوک چې وي خو چې خپل ټول بد عادتونه او غلط فعلونه ترک کړي د خپل قام او ولس دپاره، د ظالم خلاف د مظلوم په حق چې د حق ناره پورته کړي او د خپل ولس په خاطر تر خپل مال او جان نه تیر شي او قربان شي،
همدې ته غیرت وایي. زه حیران ځکه یم چې دوی دا غلط العام کلمات اخر له کوم جې را پیدا کړي دي چې د چا برید وي هغو کې غیرت وي او جین د موچ نی اون د کوچ نی. نه خو چېرته شریعت موږ ته دا ترغیب را کړی دی چې تاسو اوږده بریتونه پرېږدو ځکه چې په بریتونو کې غیرت وي او غیر بریتورو کې غیرت نه وي. نه خو چېرته یو دانشور او عقل صالح دا خبره کړې ده چې بریتونو کې دا حکمت دی یا هغه دی. دا خبر که چېرته یو ژیري ورکس بې ژیري کس ته وکړي چې ستا ژیره نسته او زما د ژیرې فضیلت له تا نه زیات دی، نو دا خبره به ځکه منو چې ژیره د پیغمبر علیه السلام سنت دی او د هغې نسبت هم پیغمبر علیه السلام سره دی. خو دا بریتونو ول کسان چې خامخا دا خپل غټ او اوږده بریتونه په موږ باندې مني چې بریتونو کې غیرت دی، دغه دی او هغه دی. زه وایم که چیرې د اوږدو بریتو په وجه په سړي چې غیرت پیدا کېدلی نو بیا خو به د هندوستان هغه ابینندن چې یو 5 انچه برید لري او په پاکستان یې د بربادۍ په غرض حمله کړې وه هم د دنیا غټ غیرتي انسان وي. که په بریتونو چې غیرت وی نو بیا خو به د کلي هغه ټول بدمعاش خلک هم غیرتیان وو چې هره ورځ بریتونو ته نیمه ګنټه وخت ورکوي او په مختلف قسمه تیلو یې غوړوي. که چیرې په بریتونو چې غیرت وی نو بیا خو به په جیلونو چې هغه د 302 ټول مجرمان هم غیرتیان وو چې لس مړي کړي وي که نور چکار کوي یا نه کوي خو د غیرت په نامه په خپلو بریتونو بار بار ګوتې تیروي او د خپلو ګناهونو او قتلونو باندې فخر سره داسې هم وایي چې موږ دومره مړي کړي دي، دومره غیرتیان یو، دغه یو او هغه یو. که چیرته په بریتونو چې غیرت وي نو بیا خو به کریړای، پیشو، مشک هم په خپلې کډې چې غټ غیرتیان وي ځکه چې د هغو هم اوږده بریتونه وي. بس کنه ملګرو، اوس خو به تاسو ته دا پته لګېدلې وي چې غیرت دپاره بریتونو پکارېږي که سړیتوب. که تاسو په دې ویډیو زما اصلاح دپاره چې اعتراض یا تنقید وي نو په کمنټ چې ولیکئ. که تاسو زما اصلاح دپاره څه مشوره، رای یا خپل تاثرات او معلومات لرو نو په کمنټ چې ولیکئ. د کمنټس په ذریعه د تاسو ټول هغه معلومات او مشورې چې ما ترلاسه کړي وي که چیرې زموږ د قواعدو او اصولو په طول پوره وي نو موږ به تاسو په ټولو مشورو او تنقیدي خیالونو عمل کوو. او که چیرې ستاسو کمنټونه او تنقیدي نظر د قواعدو برخلاف نو تاسو ټول کمنټونه به دې تورې بالټۍ یعنې ریموو کیږي.